ورکو. یو اهم خبره دلته دا کوم تا ته که مونږه عمرې ته راشو که حج ته راشو کوشش دا کوي خیراتي شي ته لاس موړئ خیراتي شي ته په صف کې مو درېږئ. مونږ د دلته راغلي د الله نه د غوښتو ما ته ډېر افسوس په هغې مقام کې راشي چې دا سبیلونه تقسیمیږي او حاجي صاحب کروڑپتي او هغه سبیل ته لاس نیولی. نه دلته د رب کور ته راغلی د رب در ته راغلی دلته به د رب نه غواړې دلته دا خپله خوله بل چاته مه ورانوه رب العالمین ته یې ورانه که رب العالمین نه وغواړه خپلې پیسې ولګوه د الله په لاره کې ولګوه. 1 روپۍ ستا په 1 لک ده یو مونځ ستا په دې مقام کې په 1 لک دی بلکې د دې نه هم زیات دی. په حدیثو کې ډېر ثوابونه راغلي دي. ته حاجي ته معتمرې ته د الله ملمی ستا 1 روپۍ د الله تعالی دپاره صدقه ده او دا بهترینه صدقه ده. په ځان یې ولګوه په بچو یې ولګوه په ملګرو یې ولګوه او خیراتي شیونه د زړه مخه کوه. مساکین دي هغوی به علي لیکن ته یو شی هم خیراتي ماله لږ وخوره خپل وخوره صفا وخوره او د الله نه وغواړه مخلوق ته لاس مه ورانوه چې موږ دې پاک سي ته راشو بیا هم خلکو ته لاسونه نیسو او سبیلونه راغونډو د هغې نه تشې اوبه وڅښه توبه هم ستا دپاره کافي دي لیکن سوال نه ځان وساته. صحیح حدیث کې راځي نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې په ځان باندې د سوال دروازه کولاو کړه وایي د ځان باندې د فقر دروازه کولاو کړه دا به همیشه فقیر وي دا به همیشه سوالګر وي دا به همیشه محتاج وي. تمه د یو الله نه وایي چې تمه د مخلوق د در نه کټ کړه بادشاهي دي مبارک شاکه گدای او چې د الله په در باندې ستا یقین جوړ شو نو ته د هر در نه محفوظ شوي او که د بل در ته ودرېدي ته به در په در شي. الله تعالی دې زموږ حفاظت وکړي او الله تعالی دې مونږ د خپل ځانه د غوښتلو توفیق را نصیب کړي او الله دې مونږ د ورکولو والا جوړ کړي چې په نورو یې ولګو نورو ته یې ورکو. د الله خزانې لوی دي لیکن زمونږ یقین کمزوری دی. مونږ همیشه بل ته لاس نیولی دی. دلته راغلي یو د الله نه به یې غواړو او د الله نه سوا به د بل چا نه غواړو. تبلیغي ملګري یو اواز لګوي د الله نه د غوښتو یقینه او د مخلوق نه ته نه غوښتو یقینه. مخلوق به څه وي هغه خپله خالق ته محتاج دی که هغه بادشاه دی او کار څوک دی. الله دې په دې خبرو باندې اول ماته بیا ټولو ملګرو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. په دې مقام کې مونږ یو قناعت یا عین زبیده